السلام علیکم ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم تاسو څنګه کولی شئ د خپل موبایل ویډیو بیکګراوند بدل کړئ، یعنې چې کوم ځای تاسو ویډیو کړی د هغې ویډیو بیکګراوند به تاسو بدلوی شئ. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د هغه رقم زموږ ویډیو لایک کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ټولو نه مخه به تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپس ده د ویډیو بیکګراوند په نامه ده، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپس تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به په دې باندې کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه اپس به تاسو ته خلاص شي. کله چې دغه اپس تاسو ته مکمله خلاص شو په دې کې بیا تاسو کولی شئ چې دا رقم ته تصویر جوړ کړئ، هغه به خاص دی کله ویډیو، یعنې یو چاته به نه معلومیږي چې دا د ویډیو بیکګراوند ورکړې ده او که د تصویر بیکګراوند ورکړې ده. ملګرو ګوره دغه اپس ته کوم خلاص شو. کله چې دغه اپس تاسو ته خلاص شي نو دلته تاسو ته څلور اپشن درکوي: سټارټ، مایکریټیشن، د هغه رقم پریویسي اینډ پارټنرشي، سیمیلر اپس. نو تاسو به په سټارټ باندې کلیک وکړئ، دا اول اپشن چې ده دلته به تاسو راسئ ګیلري کې به تصویر وروښیاست. زه رالم ګیلري ته، په ګیلري کې زه کوم تصویر ښیم دا تصویر مې وروښوئ، د هر کوم دا تصویر اوس ما وروښوئ، دا تصویر مې لږ غټ کړئ، د هغه رقم یې اوس څه کړئ کراپ کړئ. دا تصویر چې کله تاسو کراپ کړئ اوس به ګوره ملګرو د هغه رقم دلته ده د هارډنس چې ده دا به یو څه ور زیات کړې او د هغه رقم دا کوم بروش سایز چې ده دا به یو څه کم کړې او د هغه رقم دا ډسټنس چې ده دا به څه کړې څه نور ور زیات کړې. نو ملګرو زه راغلم د ده بیکګراوند اوس زه څه کوم ډیلیټ کوم، دا به دا رقم د ده بیکګراوند ته څه کړې ټول ډیلیټ کړې. ملګرو کله چې تاسو ته دا تصویر بیکګراوند ډیلیټ کړئ بیا به دا داسې د سوکا ډیلیټ کړئ چې دا بیا بل ځای نه معلومیږي چې دا بیکګراوند یې څه کړې ده ډیلیټ کړې ده. ملګرو دغه بیکګراوند زه اوس ور ډیلیټومه. ملګرو کله چې تاسو ګوره دا بیکګراوند ډیلیټ کړئ بیا به دا تصویر هېڅ کله هم نه معلومیږي چې دا یې څه شی کړی ده جوړ کړی ده. نو ملګرو ګوره دا ما دا رقم ډیلیټ کړئ. ګوره ملګرو دا بیکګراوند یې ما ډیلیټ کړئ. اوس به دلته تاسو په دا ډن باندې کلیک سره وکړئ. کله چې تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ پلیز ویټ را روان ده. ګوره ملګرو خاص تصویر دا رقم جوړ شو. کله ویډیو لاندې وینئ شاته یې بیکګراوند ده، په بیکګراوند کې ویډیو ده او دلته ما تصویر ورته کښېښوی. نو ملګرو که تاسو بل تصویر غواړئ خالي دلته راسئ په دغه کوم اپشنان چې درکړي دي په دې باندې کلیک کوئ. ګوره په دې کې بیا هغه بلر ده یعنې کله څپې چې دی کېږي اوبه چې وي او د هغه رقم په دې کې ګوره پاڼې راولېږي، د هغه رقم په دې کې بیا دا رقم افیکټ شته، په دې کې بیا دا رقم افیکټ شته. نو دا ډېر ښایسته اپس ده، دغه اپس تاسو په خپل موبایلانو کې ډاونلوډ کړئ. په دې کې تاسو ډېر ښایسته تصویران جوړولی شئ. ګوره ملګرو په دې کې دا رقم تصویر تاسو هم جوړولی شئ. ګوره شاته اوبه روانې دي او دلته ستاسو تصویر ده. نو ملګرو که چېرې تاسو له دې سره ټکس لیکئ نو په دا ټکس باندې به کلیک سره وکړئ. په ټکس باندې کلیک وکړئ دلته به درته راسئ خپل ټکس پکې ولیکئ. دلته زه کې لیکمه چې آنلاین پښتو، آنلاین زده کړه پښتو. ګوره ملګرو ما آنلاین زده کړه پښتو ولیکله، د هغه رقم دلته دغه کم شیډو چې د هغه تور کوئ چې دلته راځم کلر ته یې وارئ، زه کلر ورکومه، کلر مې ورکوئ، شیډو کې سایه ورکوم په سپین کلر کې، په سپین کلر کې مې سایه ورکوه اوکې مې کوئ. نو د هغه رقم ګوره هغه مثال کوم ډسټنس چې ده فاصله چې ده هغه څونه ورکوئ او دا مخ ته کوئ کې شاته ورکوئ، د هغه رقم دا ګوره څونه غټوئ څونه کوچنی کوئ او د هغه رقم هغه کوم بلر کومه سایه ورکړې ده هغه څونه تیزوئ څونه خفوئ. نو ملګرو داسې کله تاسو ورکوئ بیا به په دا ډن باندې کلیک وکړئ. په ډن باندې چې کلیک وکړئ ګوره ملګرو دا تاسو ته جوړ شو. اوس به تاسو ته هر ځای چې ځئ هلته بیا کښېږدئ. ګوره ملګرو ما هغه هلته کښېښوئ او د هغه رقم اوس که تاسو چېرې غواړئ ته ښایسته سټیکرز ورکړئ. ګوره دا جوړ شوي سټیکران دي، هر یو چې مې خوښ شو خالي به په هغه باندې کلیک سره وکړئ. کله چې تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ دا به اوس لږ کوچنی کړئ، چې کوچنی مې کوئ اوس بیا راواخلئ هر ځای چې ځئ دا هم تاسو څه کولی شئ ورسره دروی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به زموږ ویډیو خوښه شوې وي او که چېرې اوس تاسو غواړئ دا تصویر سیو کړئ نو دا سیو بټن چې ده په دې باندې به کلیک سره وکړئ. ګوره ایمیج سیوینګ چې ده هغه روان ده، دا تصویر به اوس چیرې سیو شي، دا خاص په د ایمیج په شکل کې نه بلکې د ویډیو په شکل کې سیویږي. ګوره ملګرو دا اوس چی شوله سیو شوله. ګوره سیو ویډیو اوس تاسو کله دا وسیوئ دا به چی سیو شي. اوس مایکریټیشن ته راشه، مایکریټیشن کې دا څه کړه پلی کړه. اوس ګوره خاص دا ده ام ایکس پلیر یعنې ویډیو پلیر د ویډیو په شکل کې سیو شوې ده. تاسو به اوس په دې باندې کلیک وکړئ ګوره هغه به چی تاسو پلی شي. ګوره ملګرو
ګوره ملګرو کله چې دغه تاسو ته پلیس وله دا به خاص دی کله ویډیو نو دا به هېڅکله هم بیا نه معلومېږي چې دا یې ته چیز جوړ کړی ده یو تصویر جوړ کړی ده ملګرو خدای دې وکړي تاسو به زموږ ویډیو خوښه سوي او که چیرې تاسو زموږ ویډیو خوښه سوي نو دې ته لایک او سبسکرایب یې خامخا ورکړئ او د هغه رقم که ته هره ویډیو غواړئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو میلاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیو کې د خدای په امان